السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. ملګرو په تېره ویډیو کې تاسو ته موږ وښودل چې څه ډول باید اکاونټ جوړ کړئ. د څه شي اکاونټ؟ د ټرونپیک اکاونټ، کوم چې زه فی الحال استعمالوم. نو که چا تېره ویډیو نه وي کتلې، هغه هم زموږ په یوټیوب چینل باندې شته دی، تاسو یې وګورئ او د اکاونټ جوړولو طریقه زده کړئ. اوس په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو چې څه ډول د ټرونپیک اکاونټ استعمال کړو او څه ډول ترې ګټه واخلو. نو دلته راځو، مثلا زه د خپل اکاونټ خلاصوم. دغه زما اکاونټ د ایمیل ادرس ولیکئ، پاسورډ ولیکئ، چا چې اکاونټ جوړ کړی وي البته. بیا دلته راشه، کیپچا کې پوښتنې راځي، دا حل کړئ. پلیز آیډنټیفای د موست ډیډلی انیملز. په دې کې دغه زمریان انتخاب کړئ، وریفای کړئ. د وریفیکیشن نه وروسته لاګین شئ. دغه زما اکاونټ دی. په دې کې لومړی راځو څه شي ته؟ فاسټ ته. فاسټ باندې کلیک کړو. دغه فی الحال چې کومه صفحه خلاصه ده، د فاسټ صفحه ده. ګوره په دې کې دوه خبرې، یو هاورلی پاسورډ دی، یو بونس پاسورډ دی. هاورلی پاسورډ کې ته کولی شي چې هر ساعت بعد، دا مخکې ما اخیستی دی، خو په هر صورت زه اوس په سلور، فی الحال زه په سلور ګریډ کې یم. ښه، تاسو چې شروع وکړئ تاسو به په سټون ګریډ کې وئ. فی الحال د سټون نه وروسته تاسو که ګیم مخ ته ویسئ بیا آیرن ته راځئ. یعنې هر ساعت بعد به تاسې دغومره اندازه تاسې هر ساعت خپل پرافټ اخیستی شئ. که تاسو ګیم وکړئ که ونه کړئ، که تاسو پیسې واچوئ که وانه چوئ، د اکاونټ جوړېدو نه وروسته دومره پرافټ اخیستی شئ. مثلا که برونز ته راشئ، په برونز کې بیا تاسو دومره پرافټ یا ګټه هر ساعت بعد اخیستی شئ. فی الحال زه سلور کې یم، ځکه زما ډېر وخت چې دا ګیم استعمالوم. زه هر ساعت بعد 0.06 TRX اخلم. که زه ګیم وکړم که ونه کړم، هر ساعت بعد زه دا اخلم. نو دغه د دې څخه وروسته بل د بونس فاسټ، دا یو بونس فاسټ، په دې به داسې کلیک کړئ. فی الحال زه بونس نه لرم. کله چې تاسې ګیم کوئ، ډیر ګیم وکړئ، او مطلب ګیم ډیر وخت لپاره وکړئ، نو دلته فاسټ راځي. په دغه قوس کې 1 2 3 5 مطلب څومره بونس چې تاسو ته ملاویږي دغلته لیکل کېږي. نو د دې چې ته مثلا په قوس کې بونس راغلی او بیا به راشئ دلته دا رول باندې به کلیک وکړئ. مطلب که یو بونس راغلی او یو ځل به پرې کلیک وکړئ، داسې ما سره فی الحال نشته، نو ستاسو بونس به جمع شي، کریډټ سره به جمع شي. د دې نه وروسته دغه برخه چې تاسې ګورئ، دا برخه دا څه شی؟ دا ستاسو کریډټ دی، دا ستاسو کریډټ. ما سره مطلب فی الحال 0.0019 TRX موجود دی، یعنې بیخي کم اندازه ده. یو خبره بله په یاد ولرئ چې اوس وخت کې فی الحال یو TRX د 0.12 ډالرو معادل دی. که تاسې یو TRX وګټئ، نو دغومره اندازه ډالر سمسل کېږي. نو تقریبا $8 یا $8.5، البته 8 TRX یا 8.5 TRX مساوي کېږي د $1 سره. نو که تاسو مثلا 8 TRX وګټل، تاسو $1 وګټ. که تاسې 14 TRX وګټل، تاسې مطلب دا چې $2 وګټل. یو خبره بله هم په یاد ولرئ چې دا ګیم دی، صحیح ده؟ ګیم دی، ګټه او تاوان دواړه لري. داسې نه ده چې ګیم تاسې د 100% ګټه درکوي، تاسو ته به تاوان نه درکوي. نه، تاسو ته به تاوان هم درکوي. خو البته زه چې کومه طریقه باندې دا ګیم استعمالوم، نو ځکه کومه طریقه کوم، نو تاسې په همغه طریقه باندې ما سره دا ګیم مخ ته ویسئ، نو انشاءالله تاسې به 90 یا 95% ګټه کوئ، 5% یا 10% به تاوان سره مخ کېږئ. زه تاسو ته بیا د ګیم د چلولو طریقه ښیم چې څنګه ګیم کوو. فی الحال زه تاسو ته ګیم فقط ښیم. ګیمز ته راځم، دغه دویم اپشن ګیمز کې ګوره ډېر ګیمونه دي، صحیح ده؟ ډایس دی، سلاټس دی، جیمز دی، ماینز دی، ویډیو پوکر دی، دغه نور نه به تېرېږو. زموږ چې کوم په کار دی او موږ غواړو چې وي کړو، هغه دا یو دی، دا یو ډایس ګیم دی. ډایس موږ باید وکړو. په ډایس باندې کلیک کوم. ښه، دا د ډایس ګیم طریقه ده. دلته به موږ سیټینګ جوړو. نو هغه سیټینګ چې څنګه جوړ کړم، هغه زه تاسو ته بیا بله ویډیو کوم. خو البته فی الحال
دا وپېژنئ نن سره چې ټرونپیک څه ډول کېږي او څه شی دی او کوم شیان پکې دي. هغه زه بیا درېیمه ویډیو جوړوم او تاسو ته عملاً ګیم ښیم چې یاره څنګه موږ د دې نه ګټه اخیستی شو. نو هغه به عملاً زه تاسو ته وښیم چې ګوره په دغه طریقه باندې عملاً به وګورئ چې یاره څومره ګټه زه کوم. نو فی الحال دپاره دا ویډیو وګورئ. ورپسې دا کنټیسټ نه تېرېږو، سروې نه هم تېرېږو. دا مهمې خبرې دي خو خیر دا اوس تاسو نه شئ پېژندلی. راځو ډیپوزیټ ته. ډیپوزیټ کوم یو دی؟ ګوره ډیپوزیټ دغه یو دی، دغې ته راځو، په دې کلیک کوو. ډیپوزیټ کې څه شی دی؟ ډیپوزیټ کې تاسې که د بایننس نه یا مثلا دغه ټرسټ ویلیټ نه یا کوم بل ویلیټ استعمالوئ، هغې نه کولی شئ چې تاسو کریپټو کرنسي دلته جمع کړئ. خو زموږ کریپټو کرنسي چې دی هغه ټي آر ایکس دی. ښه یاد یې ولرئ ټي آر ایکس، موږ به ټي آر ایکس جمع کوو. نو که تاسې بایننس استعمالوئ که هر بل ویلیټ استعمالوئ تاسو هغې نه دلته جمع کولی شئ. ښه ډیپوزیټ ته چې راځي دلته مثلا نیټورک نیم چې دی دا یو نیټورک نیم دا زموږ ډرون یا ټي آر سی شل دی. صحیح ده؟ دغه لینک دی ورپسې لاندې چې کوم دی دا یو دا لینک دی ستا د ډیپوزیټ لینک دی. د هر ځای نه کولی شي په دغه لینک خپل ځان ته پیسې ډیپوزیټ کړي. او یا دغه یو دغه کیو آر کوډ چې تاسو ته ښکاري سکین کوډ، دغه تاسو سکین کولی هم شئ چې تر څو تاسو ته خپل ادرس معلوم شي. دغه لار نه به موږ پیسې څه کوو؟ ډیپوزیټ کوو. دغه لینک به راواخلئ، کاپي کړئ او لاړ شئ بایننس کې پیسټ کړئ او هلته ورته ټي آر ایکس راولېږئ. د پیسې د جمع کېدو نه وروسته به تاسو بیا خپل ګیم شروع کوئ. نو فی الحال همدومره بس دی. بیا بله ویډیو کې تاسو ته ښیو چې څنګه څه ډول تاسو خپل ګیم سرته ورسوئ.